په شلو کلو کې دغه خلکو ته نه یو ښوونځی جوړ شوی ده، نه یو هسپتال جوړ شوی ده، نه یو مرسته ورسره شوې ده، نه یو کاریز ختلی ده، نه یو بند تړل شوی ده، نه یو له فصله څخه اوبه چې پرې شوي دي، کاریزونه خراب دي، خلک در بداره دي، په مسافریو پسې ورک دي. د دوه لاسو خوارې ده. داسې خلک شته دلته چې د مقام هم نه لري. دلته در اوسه نه یوه مؤسسې شی ورکړی ده، نه له یو بل طرفه چا شی ورکړی ده. دا خلک پاتې دي. د 2 ورځو موږ داسې هر اوس چې راغلی د واضح خاط یو داسې تقریبا د دغه ګواشتې به تقریبا یو 10,000 کور وي، په 10,000 کورو کې به نو د ما په اندازه سره 150 مسکینانو ته ورکړل شوي، نور ټول پاتې. ځنګلونه نشته، مالونه د کور ساتل کېږي، د چا 2 د چا 3 نهایته در 10 زیات پسونه نه لري. یو څوک یوه غوا لري، هغه هم په خپله قدرت نه لري چې بیا ساتي، یو سړی یې ساتي. چې شپه او ورځ موږ خدای ته سجدې لګوو. د امارت په راتلو سره موږ د الله شکر نو سره ادا کولی. اسلامي امارت چې راغلی ده د موږ په دغه منطقه کې چې له یوې بله کلیې ته څوک نه سوای تلای، د شپې مریض چا نه سوای ایستی، یو بل مریض پوښتنې ته څوک نه سوای ورتلای. اوس الحمدلله په شپه تلو که په ورځ تلو، هغه خپله غریبي دی سړي، تکلیف نشته، مشکل نشته، پرې خوشحاله یو. دایمي غواړو له الله جل جلاله اوسئ، الله جل جلاله دې قایم او دایم ولري. محمد نظیر د ګواشتې د بازار اوسېدونکی یم. پوه شوې؟ دلته موږ هر شي ته اړتیا لرو. دې خلک دای ولاړ دي چې نه کاریزو کې قدرت لري کاریز وکاږي، نه د چینو قدرت لري چې چینه وکاږي، نه د برمو قدرت لري چې برمه ووهي. د اوبو د داسې خشک دي چې دا ټوله منطقه دی خشکه ده چې مه کوه خبر. بله دا اړتیا ده چې یوه دانه مرسته تر اوسه نه ده راغلې. په دا ټوله منطقه کې به زه هم 150 کورو ته 100 کورو ته نه ورکړل شوي. مرستې ولاړه چې وایي خاطر هغه خلک د هورې سره جلا کې دغو ته نه ده ورکړل شوي. دا مرسته که راتلي دلته د دغه ګواشتې د ولسوالۍ د کنډک په برات کې د 2 هم راشي، 3 هم راشي، که راکېږي که نه راکېږي نه دی راکړي. نن ولاړو ولایت ولاړو عریضه مې وکړه په جومات کې هلکان دي ولاړ کړي الله اکبر. اوس دیني دودونه نه لرو، دیني ملا راوله او سبق ورته وایي. کلینیک نشته په ټول بازار کې، هغه نشته، مکتب نشته، اسکانو مکتب نشته، راودېږي د هلکانو نشته چې راته منظور شي او راسي او د هلکان ورواچي. دا د خوش چې ګرځي، دا د ټول ولاړ دي، دا د وایي دا د والله اوس بیا ولایت ته وړم ورې بیا پړوم که بیا زه څه وکړم.